ستا پر هر سینې نا شم قربان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان ستا پر هر سینې نا شم قربان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان ته کور د یتیمانو د بې وزله مظلومانو ته کور د یتیمانو د بې وزله مظلومانو نور پتا باندې خالق شاه مهربان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان ستا پر هر سینې نا شم قربان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان نو عزتمندو هغه ورو چې دوړې خپې په یوه چاودنه کې له لاسې ورکړي نو هغې ورو ته یو کار زمینه مو مساعده کړله یو دوکان مو ورته برابره کړه چې تاسو خپله په ژوندي بڼه ګورئ نو عزتمندو دغه ورور رانه خپله غوښتنه کړې وه وایي تر څو به د خلکو ته غوښتنې کوم یا لاس نیسم وایي یو کار زمینه راته مساعد کړه چې په خپو درېږم یعنې خپل ځان ته یو څه برابر کړم نو عزتمندو دغه دوکان وګورئ دا مې ورته برابره کړله تاسې په ژوندي بڼه ګورئ نو عزتمندو راځئ چې دغه د ورور نه حال احوال واخلو خان آغا خیري بنسټ نه یو جهان مننه چې ما له د کار زمینه مساعده کړه کور دی ودانې خیر شي خدای دې په دواړو دنیا آخرت او دنیا دې ښایسته کړي په ټولو مسافرو یاران دوستانو سره کور دی ودانې ډېره مننه زمندو دغه خپې ګورئ چې دوړې خپې نشته دی دغه خپې ګورئ دوړې خپې له لاسه ورکړي او زمندو مخکې هم دې سره د خوراکي توکي موږ مرسته کړې وه بیا دې دغه ورور یو غوښتنه موږ نه کړې وه وایي راته کار زمینه مساعده کوي چې کار وکړم وایي تر څو به د خلکو ته محتاج اوسم زمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستا د خدمت ته الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان ستا پر هر سینې نا شم قربان افغانستان الله دې په خپل رحم کړه دان افغانستان الله دې په عزتمندو موږ د تاسو د 15 روپۍ د غوښتنې هیله کوو عزتمندو زموږ په ویډیو کې د سبسکرایب بټنه فعاله شوې ده ښه ګورنه چې بار اوسېږي زموږ دغه ویډیوګانې سبسکرایب کړئ نو عزتمندو ستاسو به د اکاونټ نه هر میاشتې زما اکاونټ ته 15 روپۍ راځي او انشاءالله دغه 15 روپۍ به دغسې ناچار او کورنۍ باندې سپارل کیږي